السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د انفینټ لوپ په اړه وغږیږو چې انفینټ لوپ څه شی ده. انفینټ لوپ هغه لوپ دی چې دا هیڅ نه ودرېږي، یعنې همداسې روان وي. دا دوه علته لري، یو دا چې غلطۍ سره شي او بل دا چې موږ یې په خپله وغواړو. نو راځو دلته یو مثال لیکو. آی مساوي 0. دا آی دوستانو خیر زه به بل مثلا ای به استعمال کړم. دا ای چې دا ډېر خلک استعمالوي نو تاسو دې کې ګیج نه شئ. آی مساوي 0 وایل کله چې ای کوچنی یو مساوي شي د 10 سره هر څو پورې چې تاسو غواړئ. نو زه ورته وایم چې ته ماته پرنټ کړه پرنټ دلته یو میسج ورته لیکم چې ته ماته دغه میسج پرنټ کړه. هیلو ورلډ دغه میسج ماته پرنټ کړه. دوستانو که زه دلته اوس دغه ای انکریمنټ نه کړم نو دا به ماته همداسې جاري روان وي. که چېرته زه دا ای انکریمنټ کړم نو دا به بیا ماته دا 10 ځلې پرنټ کوي. زه اوس دا پروګرام سیف کوم او رن کوم. دلته وګورئ دا ماته 10 ځلې پرنټ شو. که چېرته زه دغه انکریمنټ د دې ځای نه لرې کړم او غلطۍ سره موږ نه دا پاتې شي نو تاسو به وګورئ چې دا به هېڅکله هم ونه درېږي. دوستانو وګورئ دلته دا هیلو ورلډ همداسې پرنټ کېږي او روان ده. دا به تر هغې پورې پرنټ کېږي تر څو چې زموږ په کمپیوټر بوج راوړي او کمپیوټر مو جام کړي. نو د ودرولو لپاره کنټرول سی کېکاږئ، دا به ودرېږي او ری به شي. دلته به تاسو بېرته انکریمنټ ور اضافه کړئ. چې کله انکریمنټ اضافه کړئ نو بعد د هغې نه به دا لوپ تر 10 پورې لاړ شي او نور به ودرېږي. نو اوس راځو که چېرته موږ وغواړو په خپله وغواړو چې دغه لوپ دی روان وي نو د انکریمنټ ته بیا ضرورت نشته، دا به لرې کړو. دغلته به راشو، دلته به تاسو ولیکئ چې ټرو. دا ټرو چې دی یو کیورډ ده، دغه لومړی حرف به تاسو غټ لیکئ. نو راځو اوس پروګرام رن کوو. دا به وګورئ چې دا به هم نه ودرېږي ځکه چې دا موږ په خپله وغوښتل چې دا دې نه ودرېږي. نو دا پروګرام به همداسې روان وي. نو د دې ودرولو لپاره کنټرول سی کېکاږئ نو لوپ به ودرېږي. دوستانو هیله لرم چې یو څه مو له دې ویډیو څخه حاصل کړي وي.